السلام علیکم دوستانو مستر افغان چینل ته ښه راغلاست. نن به موږ او تاسو په سنټنس خبرې وکړو، یعنې سنټنس څه ته وایي. سنټنس په انګلیسي کې سنټنس ورته وایي او موږ په پښتو ژبه کې جمله ورته وایي. سنټنس یعنې جمله. دوستانو د دې سنټنس یعنې سنټنس د چې تعریف یې چې ده موږ یې څنګه پېژنو چې سنټنس وایو چې د ګرامر په لحاظ سره. دوستانو دلته له موږ سره تعریف یعنی definition دی. The group of word which gives complete meaning is called sentence. اور دوهم definition یا تعریف ده the combination of word that makes a complete meaning is called sentence. دواړه تعریفونه یا دواړه definition یې بالکل یو شی دی. دلته کمبینیشن او الته ګروپ ته کمبینیشن د لفظو مجموعه ته وایي، نو ګروپ څه هم دغه دوستانو د لفظو یا د کلمو یو ځایوال د کلمو یو ځایوالی چې همیشه پوره معنا ورکوي جمله ورته ویل کیږي. The group of word which gives complete meaning is called sentence. or دوهم تعریف دی or the combination of words that makes a complete meaning is called sentence. د کلمو یو ځایوالی چې همیشه پوره معنا ورکوي جمله ورته وایي. اگزامپل مثال I am going to بازار، زه بازار ته ځم. په دې جمله کې دوستانو دا یو جمله ده له موږ سره دا بالکل صحیح او کلیر ده، مکمله معنا ورکوي. په دې کې هیڅ شی هم داسې نشته چې هغه موږ ونه دا یعنې یوه جمله سوه. I am going to بازار، زه بازار ته روان یم. I love ice cream، زه آیس کریم خوښوم. په دې جمله کې دا هم یوه جمله ده دوستانو او هم مکمله او پوره معنا ورکوي. love ice cream I یعنې دا غلطه جمله ده، لفظونه دي مجموعه د لفظو ده، کمبینیشن د لیټر ده، لیکن معنا صحیح نه ورکوي. دې ته مونږ وایو غلط یعنی سنټنس نه ده، جمله نه ده، ځکه چې مونږ ویل چې which gives complete meaning کومه چې مونږ ته راکوي یو مکمله معنا، بیا هغه ته مونږ سنټنس ویلی سو. he has done his homework، هغه د خپل کور کار کړی دی. دا هم دوستانه یوه صحیح جمله ده، مکمله جمله ده. په دې کې هیڅ داسې شی نشته چې مونږ وایو دا جمله نه ده، ځکه چې مکمله جمله ده دوستانو. دا دومره جمله د دې اپوزیټ یعنی مخامخ دی چې دا غلطه ده. هیز ډن هوم ورک هاز، دا دوستانو لفظونه دي، کلمې دي، لیکن معنا یې غلطه راځي، نسو ترجمه کولی، ترانسلیټ کولی موږ نسو.